د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي وایي د اسلامي امارت پر اتاک سره بشپړ امنیت راغلی. د مخدره توکو کرکیل او قاچاق صفر ته راټیټ شوي دي. دوی له نړیوالو په ځانګړي ډول له اسلامي هیوادونو غوښتنه کوي چې اسلامي امارت د په رسمیت وپیژني. الحمدلله په اسلامي امارت کې موږ د امنیت احساس کوو او نسبت نورو وختو ته د قاچاق وبولې مثلا نورې مافیایي ډلې وګوري په افغانستان کې ډېر کمښت موندلی ده. نو موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې موږ حکومت یا دولت چې د اسلامي امارت هغه په رسمیت باندې وپېژندل، ځکه دلته د هر چا خپل هغه حقوق چې دي که نارینه دي که د ښځینه هغه حقوق دوی په ځای کړي دي. په افغانستان کې اوس انشاءالله هیڅ مشکل نشته. که شپه وي که ورځ وي امن امنیت دی، هر خوا ته کولی شو موږ سفرونه وکړو، که په شپه وي که په ورځ وي هیڅ مشکل نشته. او همدارنګه د مخدره توکو قاچاق چې نور کله ډېر رواج و هغه اوس اصلا ختم شوی دی. او غوښتنه مې د ټولو دولتونو نه د ټولو هیوادونو خصوصا ډېره ګیله مې د اسلامي دولتونو په دو وشي چې دوی خو ټول حالات ویني اسلامي دولتونه دي. دوی نه مې ډېره غوښتنه همدا ده چې د موږ اسلامي امارت په رسمیت وپېژني او حق د رسمیت لري. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي په هیواد کې د بیارغونې کارونه په ښه ډول سره پر مخ روان دي. دوی له نړیواله په ځانګړې توګه له امریکا غواړي چې د افغانانو کنګل شوې شتمني د خوشي کړي ترڅو شته کمې اقتصادي ستونزې هم حل شي. شمې شتمني ته خو 100% ضرورت ده، ځکه چې د خلک ټول د هیوادوال دي، موږ ټول له لږې سره مخامخ دي، له تندې سره مخامخ دي، یا خو وچکالي ده په وطن کې، بل باید موږ پیسې خوشي کړي. دا موږ د افغانانو حق ده، د ټولو افغانانو حق ده، باید کنګل شوې پیسې 100% او 100% خوشي کړي. د موږ ټولو نړیوالو غوښتنه هم دا ده چې موږ پیسې راته خوشي کړي او د وچکالۍ او له بېوزلۍ سره ټول افغانان مخامخ دي. دی ویلو ده چې د اسلامي امارت پر اتاک سره د نړیوالو له لوري د اسلامي امارت په رسمیت نه پیژندلو ترڅنګ د افغانستان 9 میلیارډ ډالر شتمني هم کنګل کړي چې افغانان یې په بار د ازادېدو غوښتنه کوي.